در کل دنیا دو کشور تولید پوست قرقل داره، یکی کشور اروپا افریقایی به نام نامیبیا، دیگه افغانستان. والا شکر کار بار ما، شکر هزار بار شکر کار بار ما، شکر خوب. من است ایره ما پذیرایی میکنم که چی شود به خاطر پوست از اون طرف خراب نشه، با ماشین نمیدوزیم. ماشینای ما به خاطر از خارج آمده. تعدادش که جور میکنیم دبی میره اونجا فروش میشه. سابق خو اینجا بازارای بود. کاربار دیگه مزهش نیست، خرید فروش نیست. کلونه تیریږي، تاریخ لیکل کېږي، پیړۍ پیړۍ تاریخ تر شا پاتې کېږي. څوک خپل هنري دود او فرهنګي راشه درشه ښه پالي او څوک یې بیا د ځینو مشکلاتو له وجې له منځه وړي. هغه څوک چې خپل هنري دود یې ژوندی ساتلی وي او د خپلو نیکونو او پلارونو په تاریخ یې د مینې اوبه خوړ کړی وي، د لیکوالو په خبره دا کس نو بیا خپلو ملي او هنري ارزښتونو ته ژمن انسان دی. هو، خبره تر هنر رایاده شوه. هنر په افغانستان کې اوږده مخینه لري. غالۍ اوبدل، له تارونو ګلونو جوړول، په لرګیو میناتوري کول، په سپین کاغذونو انځورونه او خطاطي کول، په دیوالونو نقاشي رسمول هغه څه دي چې موږ ته د تېرې زمانې یاد تازه کوي. هغه یاد چې په لیدو مو ذهن یوې بلې زمانې ته له ځان سره بیایي. هغې زمانې ته چې په تاریخونو او کتابونو کې مو لوستلي یا اورېدلي وي، او لوستل به یې درته د ښېرازۍ او سوکالۍ پیغامونه درکړي وي. هو، نن درته د څارویو له پوستکو څخه د بېلابېلو ښکلو لباسونو په جوړولو مستند راپور لرم. نننی لنډ مستند راپور مې همدې موضوع ته مشخص کړی. هیله ده تر پایه ملتیا وکړئ. د څارویو له پوستکو څخه د لباسونو جوړول په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. دې هنر په افغانستان کې اوږد مزل وکړ او په خپل اوږد مزل یې په کور دننه او بهر په لسګونه مینوال پیدا کړل. دلته په مرکز کابل کې اوس هم ځینې کسان او کورنۍ شته دی چې د خپلې مینې په خاطر خپل هنري دود له خپلې کورنۍ سره په شریکه مخ ته وړي. د هیواد شمالي ولایتونو سربیره په مرکز کابل کې د تیر په څیر د څارویو له پوستکو څخه د اغوستلو او په سرولو لباسونو دود له بل هر وخت ښه پالل کیږي. دا په مرکز کابل کې د څارویو د پوستکو وړوکی خو د هنر له لحاظه لرغونی او تاریخي کارځای دی چې د یوې کورنۍ ټول غړي په همدې تنګ کارځای کې بوخت دي. موخه د خپل هنر پالل او خپل کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کول دي. دلته دا ولاړ د سپینو ویښتانو خاوند محمد آصف نومیږي. د محمد آصف 20 کاله کېږي چې د پوستکو ګنډلو هنر یاد کړی دی. ما اینمی کار که میکنیم 20 سال شده در افغانستان آمدیم، همی کار در پاکستان یاد گرفتیم، اونجا کار کردیم. خسر ما از مرادخانی هست، او هم پوستندوز هست سابقا. دیگه همی کار یاد گرفتیم. 20 سال میشه در افغانستان همی کار میکنیم. سابق در بگرام دکانا بود، خارجی ها بود، اونجا بود میدان هوایی، اینجا دکانا خارجی ها بود، کمپ بود، کار میکردیم. کارهای مردم بود. همی کارها را به حساب کارهای قرق هر چیز تیار میکردیم. محمد آصف وایي په دې کارځای کې د بالاپوش او قراقل سربیره ډیر افغاني مشهور لباسونه په ډیر ښه معیار ګنډل کیږي. بالاپوش و کرتی کلا چیزا را جور میکردیم و بازارها خوبتر بود میچلید. حالا خب یک ذره کار نسبت به سابق ضعیفتر شده، کار کم است. بازم شکر است یک ذره میچله، مقصد روزگار است،
خوب است دیگه. کار ما میشه می. حالا شما چی جور میکنید؟ حالا این بالاپوش است. این بالاپوش است. بالاپوش جور کردیم از این پوست خرقل است. ما از این خرقلا یک بالاپوش تیار کردیم. این یک بالاپوش است که تیار کردیم برای فعلا. این بالاپوش است. بالاپوش است، کرتی است، این کلاه است، کلاه تیار میکنیم، واسکت تیار میکنیم. همین چیزا رو تیار میکنیم. دا مرینا محمدی نومیږي. په کلنۍ کې د پوستکو ګنډلو هنر له خپلې کورنۍ یاد کړی. له محمدي سره په دې برخه کې د خپلې کورنۍ سربیره نورې میرمنې هم کار کوي. محمدي وایي هڅه مو دا ده چې په دې برخه کې خپل هنر ژوندی وساتو او هم له همدې لارې خپلې کورنۍ او هم هیوادوالو ته د کار زمینه برابر کړو. من تقریبا از صنف 7 مکتب یعنی این کار یادم بخاطر که این کار خانوادگی ماست، پدر و پدرکارانم است و من این 4 سال میشه که خودم مستقیم خودم جور میکنم، کلاه جور میکنم، دستکول جور میکنم، بعد چیزای دیگه هم خودم جور میکنم و با خانمای دیگه هم همین کار که پدرم میکرد خودم کار میکردم. باز خواستم که همین دیگه خانمام با کار شون و یاد بگیرن، پس زیکاری و اینا رو با اونا رو یاد دادیم خودم. و ما کار پوستین دوزی رو میکنیم و فعلا هم که به خاطر که وضعیت اوضاع اقتصادی خوب نیست، خانم‌ها به دکان ما آمدن نمیتونن، به خانه اونا این کارا رو میبریم و این دکان هم جدید باز کردیم. یک دکان در پاریس هم داشتیم و همین کارا رو خود ما و پدرم انجام میدیم. بعضی خانم‌های دیگه هم هستن و مستقیم اینا رو ما خود ما به خارج از کشور صادر کردن نمیتونیم. ما کار به مردم میکنیم، هم به خود ما کار میکنیم، هم به دیگر به کسایی که بر ما چیز فرمایش میدن به اونا کار میکنیم و این کار ما زمینه‌ای را فراهم کرده که به خانم‌های دیگه هم در خانه‌شون کار فراهم کنیم که یا اونا امرار معاش کنن، یعنی خانواده خود را یکم به پیش ببرن و اینمی کار ما است که و ما این پیشرفت بیشتر داریم در این کار ما و خانم‌ها هم میتونن که هم خودشان و هم خانواده هاشون از اینا مستفید شون. و افغانستان یو له مهمو او مشهورو هیوادونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې د پوستکو په تولید کې ډیر شهرت لري. در کل دنیا 2 کشور تولید پوست قرقل داره، یکی کشور اروپا افریقایی به نام نامیبیا، دیگه افغانستان. دیگه در کشورهای آسیای میانه که از کیفیتش پوستش هیچ کدام از این پوستا کیفیت پوست افغانی ما را نداره. این خود نیترال است، بخیر طبیعی است و مثلا بسیار سری نسل جینای نسل کار کرده از ما بخیر طبیعی است. خوب است. دکان‌ها یک ذره فرمایش میاد، کمتون فرمایش میاد، ما تیار میکنیم. از دکاندارا را مالایشون ما جور میکنیم. سابق چطور بود؟ سابق خوب بود. سابق کار زیاد بود، چون که دکان زیاد بود، در بگرام بود، در میدان هوایی اینجا بود، ترکا بود، میخریدن. خارجی ها زیاد رفت آمد زیاد بود، فروشات زیاد بود. حال نظر به خارجی کارا یک ذره کمتر شده. همدا پوښتنه مې له همدوی وکړه چې په دې پوستکو کې د بېلابېلو ولایتونو سربیره د څارویو بهرني پوستکي هم شته دی چې په کور دننه او بهر یې ښه نوم پیدا کړی. دوی په اړه وایي سونو میمنه می است، مزار از اینجا می پوست، بعض پوست ما از خارج می، پوست خام از خارج می اینجا کار میکنیم، پخته میکنیم، جور میشه پوست. از خود ولایت‌های ما رو می، از خارج هم می. پوست روبا خود روبای وطنی داریم، روبای سرخ، روبای وطنی داریم، دیگه پوست گرگ داریم از خود وطن ماست. دیگه بعض پوست از خارج می. روبای سفید است و بلندترین چیزش روباست، روبای سفید است. از امریکا می، اینجا نیست. کم یافته است اینجا، از پوست از خارج می ما اینجا جور میکنیم. د محمدي کورنۍ وایي پخوای بازار ښه و اوس یې په پیر او پلور کې یو څه کموالی راغلی، خو هیله لري که دولت ورته بازار موندنه وکړي او د هیوادوالو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه شروع شي، نو لرې نه ده چې په کور دننه او بهر به یې افغاني توکي بازار موندنه بیرته خپل نوم پیدا کړي. مثلا در زمینه‌های همی که براتون گفتم به بیرون از خارج از کشور اینا به نام خودمون همش ما اینمی دستاوردهای بسیار خوب داریم، اینا پیشرفت ما میکنیم، اینمی خودش یک پیشرفت است. وقتی که میره مالیه بگیره و بس کارا دیگه کنه، اینا رو ما با فروش برسیم، هم به کشور ما، هم به خود ما، هم به مردم ما اینا است. دا د نوي ښار اړوند د انتیک فروشۍ کوڅه ده، هغه کوڅه چې پکې تر ډیره پخواني او انتیک شیان پیر او پلورل کیږي، خو ورسره په څنګ کې د لباسونو هټۍ هم شتون لري چې د څارویو لباسونه یې بیا یو ځانګړی ځای لري. زه هم په همدې کوڅه کې یوې هټۍ ته راغلم چې تر ډیره پکې د څارویو له پوستکو څخه ډول ډول لباسونه راځوړندي. زه هم یو څو شیبې همدې لباسونو ته تم کېږم. تاسې مې هم ملتیا وکړه.
عبدالله حد چې د نوي ښار په انتیک فروشۍ کوڅه کې د لباسونو هټۍ لري وایي 20 کاله کېږي چې دلته د لباسونو پیر او پلور کوي. په خبره اوس یې د پخوا په څیر بازار کمرنګه شوی دی. دی په اړه وایي. عبدالله حد هستم از مارکت صنایع دستی کابل. کاروبار ما اینجا است. کاروبار دیگه مزهش نیست، خرید و فروش نیست. مشکل دیگه وقت پروازها واز بود، چیز بود، خارجی بود، خارجی حال نیست. این دیگه پستای گرگ است، پست روبا داریم، این پستای روبا است. دیگه میشه خود ما جور میکنیم، تولیدات میکنیم. قیمتات وقت قرضه دیگه قیمتش از بالا بود حالا پایین شده. بیرون سابق میرفت حالا دیگه پروازها کم واز شده رئیس که باش که توکل به خدا دیگه چی میشه. ما دیگه تقریبا 20 سال شد من میشه کار میکنم. کاربار ما میشه. در بیرون میره در حساب پروازها که واز باشه یگام نفرای که از خارج میه اینجا باز خریداری میکنه خارج میبره. دا د کابل ښار یوه بله څنډه ده چې د دې افغانانو په نوم مشهوره ده. د دې سیمې تاریخ هم ډیر پخوانی دی. دلته هم یو څو هټۍ شته دی چې پکې د څارویو له پوستکو څخه بیلابیل لباسونه جوړیږي. زه هم اوس دې پخوانۍ او لرغونې سیمې ته راغلم چې دلته هم یو څو مشهورې هټۍ شته دی چې لرغونتیا یې اوږده مخینه لري. په دې هټۍ کې دا ولاړ عمر خوړلی چې تقریبا د عمر ډیره برخه یې په همدې هنر کې تیره کړې سید امیر نومیږي. سید امیر له خپل کار راضي دی خو په خبره د پخوا په پرتله کاروبار سوړ شوی دی. دا را سره په پیل کې خپلې تجربې شریکوي. ما ناشکری نمی کنیم. در کس به خود هیچ انسان باید ناشکری نکنه. امروز از صبح نیست صبح است دیگه صبح خدا میره بالاست. بسیاری بری پرسان که والا کار نیست. خیلی برچی دکان باز کردی؟ برچی باز کردی؟ خب باز کردی که خدا میره تا شام پیسه 5 تالان خدا میرسانه یا تر یا خشک میرسانه. شکر هزار بار. همین که جان ما جور شکر. د سپینګیري سید امیر راته د څارویو د پوستکو په جوړښت ښکلا او تولید هم ډیر معلومات راکړل. این پوست خو از مزار شریف میبره ما. از مزار میمنه، شبرغان، قندوز، انخوی برای ما بازیج ما دیگه میتیم در تراش در شش بعد از او آمده کلاه میشه که یک نفر بخره دیگه بازار فرمایشه که نفر بته ما مجبور هستیم که باز نظر به فرمایش جور کنیم چی بالا پوش چی یالان چی کلای پوست. دلته مې وغوښتل چې د څارویو د پوستکو په قدامت لرغونتیا او ښکلا هم یو څه معلومات ولرم خو د ډیرو کوښښونو وروسته یو تاجر پیدا کړ. نوموړی یو شمېر تاجران او ځینې مسؤل چارواکي د ځنګلونو په نه ساتنه د څارویو په ښه نه روزنه ګرم بولي. په خبره د څارویو او حیواناتو ښه روزل او د ځنګلونو ساتل هغه څه دي چې د پوستکو په تولید کې ښه رول لوبولی شي چې په دې برخه کې افغانستان ځانګړی نوم لري. مشکل اساسی در دو چیز است. یکی در کشورهای اروپایی و در کشورهای بیرونی اکثرا سازمان‌های حمایت حقوق حیوانات مبارزه کردن علیه از اینکه باید از این استفاده صورت نگیره. یکی این سری مارکت بسیار در پایین آورد. دیگه تاثیر اقلیم است. اقلیم در اروپا تقریبا در این وقتی سال سابقا منفی 23 بود، حال 2 متر برف بود، حال فعلا حال ما و شما واری زیر کرتی و جمپر می‌گردن مثبت است. با این دو علت با مارکت پایین اومد و دیگه کم توجهی دولت است. کم توجهی دولت از دولت مالدار تشویق نکرد، کلینیک نداره مالدار، آذوقه نداره، مردم علاقمندی به تولیدش کمتر است. این فرهنگ احیای فرهنگ خیلی شاید مشکل باشه مگر از اینکه چون ما از این پوست دو مورد استفاده داریم. یکی منبع گوشتش، یکی منبع چه خود رشد مالداریه که سبب رشد اقتصاد کشور میشه. باید قسمت تداوی مالدار برای کلینیک‌های وترنری، علفچرا و کمک به مالدارا زیاد صورت بگیره که یه همین رشد پیدا کنه. دا یوازې کابل نه دی چې پکې د څارویو د پوستکو پیر پلور او د لباسونو جوړول کیږي بلکې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې داسې سیمې شته دی چې پکې د هنر ژوندی ساتل کیږي. میدوزم که دستم به خاطر که ای با ماشین دختر نمیشه ای لبای دامنش و آستین یخن ایناشه قاط میکنیم به خاطر که ماشینای ما تنها این قسم میدوزه داخل پوستش اینا ماشینای ما از خارج آمده به خاطر خراب نشه این رقم میدوزیم و از طرف پیش میگیریم که با اینا با ماشین دختر نمیشه بیرونش با ماشین میدوزیم ایناش به خاطر که یک ذره آرامتر و نرمتر بیاید که باز با ماشین یک ذره
خرابتر میاد که پلیشتر میاد. از اون خاطر اینا رو با دست ما میدیم برویشون باز از تر میگیریم، باز اسفنج هم استفاده میکنیم به خاطر نرم بودنشان. ویل کېږي چې په افغانستان کې د څارویو د پوستکو استعمال او دود اوږد تاریخ لري او د ولایتونو سربیره په مرکز کابل کې اوس هم ډیر مینوال لري، خو د رژیمونو په عدلون او بدلون سره یو څه کمرنګه شوی دی. لامل د خامو موادو کمښت، د هوا ککړتیا، د ځنګلونو په غرونو کې د ونو بېرحمه وهل، د مسؤلو چارواکو نه پاملرنه، په څړ ځایونو او ځنګلونو کې د ښکاري کسانو بې ځایه ښکار کول او اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې د هنري پیکه کړی دی.